بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن یک شنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د رجب المرجب 13 نیټه ده چې د 1402 د سلواغې د 22 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. پښتون زرغون ولسوالۍ ته د هرات والي سفر او د وسپنې کان څخه لیدنه. مولانا اسلام جار د کان ایستل د سیمې خلکو د وضعیت په بدلون کې اغیزمن بولي. په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د یوې شخړې خاتمه دغه ناسته د خلکو او اسلامي امارت مسؤلینو په حضور کې جوړه او د روغې جوړې پریکړه وسوه. او په ګمرکاتو کې د عوایدو 80 سلنې زیاتوالی. د دغه ادارې رئیس وایي نوي کال ته به د اسلام کلا ګمرک چارې 40 ساعته کړي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات والي شیخ اسلام جار پښتون زرغون ولسوالۍ ته د سفر په ترڅ کې د تودې سیمې د وسپنې کان څخه هم لیدنه وکړه. په دې سفر کې د هرات والي څرګنده کړه چې په هیواد کې د قانونو رایستل په ځانګړې توګه هرات کې د خلکو د اقتصاد د لوړېدو لامل ګرځي. هغه زیاته کړه د تودې سیمې د وسپنې کان په استخراج سره به په لومړی سر کې د پښتون زرغون ولسوالۍ د خلکو وضعیت بدلون مومي. د یادونې وړ ده چې په دې کان کې 140 میلیونه ډالر پانګونه کیږي او قرارداد ته به ورکول کیږي. د هرات والي شیخ اسلام جار او ملګری هیئت داراز د خسرو جان کلی زیارت او ګندمالي تاریخي مسجد څخه په دغه ولسوالۍ کې لیدنه وکړه. د پښتون زرغون په ولسوالۍ کې د قومونو ترمنځ څو کلنۍ شخړه چې مرګ ژوبلی هم لرل د اسلامي امارت مسؤلانو په حضور کې په روغه جوړه بدله شوه. د پښتون زرغون ولسوالۍ د پخلاینې او مصالحې کمیسیون د څو کسانو په منځګړیتوب او کان او پترولیم رئیس مولوي فضل احمد منیب خموش او دواړو لورو د استازو سره په کتنه کې دغه شخړې پای ته ورسېدې. دغه تاریخي روغه جوړه د یوه اوږدمهاله شخړې وروسته رامنځته شوه. په دې ولسوالۍ کې دیني عالمان د سولې او ورورولۍ په اړه وایي نن په دغه ولسوالۍ کې یو نیک کار ترسره سو او د څو کالو دښمنۍ پای ته ورسېدل. د هرات والي شیخ نور احمد اسلام جار هم چې خپل د سولې او ورورولۍ کمیسیون جوړ کړی وایي که د امنیت او عدالت بحث ته راسو نو دغه ناسته یوه ستره بیلګه ده او نن دلته سره راټول سوي چې د عظیم الشان قرآن او نبوي سنت له مخې د یو بل سره نیک روابط ټینګ کړو. د هرات والي د دواړو لورو څخه د څو کلنۍ دښمنۍ د پای ته رسولو په اړوند قدرداني وکړه. د هرات ولایت مرستیال مولوي مهاجر فراهي د سید حمید حسیني د زوکړي په 101 کال د لمانځنې په غونډه کې ګډون وکړ. په دې مراسمو کې چې د استاد بهره په فرهنګ سرای کې جوړ شوی وو دغه انجمن مشر ولی شاه بهره وویل په داسې مراسمو کې د سیمې ادارې د چارواکو ګډون د لیکوالو او فرهنګیانو څخه د ملاتړ په معنا ده. په دې مراسمو کې لیکوال او شاعرانو خپل شعرونه په دری، ترکی او پښتو ژبو ولوستل. وروسته د ولایت مرستیال مهاجر فراهي د لیکوالو او شاعرانو څخه د ملاتړ په اړه وویل په لړغونو زمانو کې شاعرانو او لیکوالو د خلکو په منځ کې ځانګړی محبوبیت درلود او باید د هغوی ځای همداسې په ټولنه کې وساتل شي او ټولنې ټول اقشار باید د خپل ژوند په چارو کې د یو بل سره همکاري وکړي. په هرات کې د ګمرک ریاست دغه ادارې د 80 سلنه عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د هرات ګمرک رئیس په وینا دوی په ټول توان سره زیار باسي چې ملي سوداګرو ته اسانتیاوي برابرې کړي. هغه دا راز وویل چمتووالی لري د راتلونکي هجري لمریز کال په پیل کې د اسلام کلا ګمرک چارې 40 ساعته کړي. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې. د هرات ګمرک رئیس وایي د اسلامي امارت کلکه پاملرنه دا ده چې ملي سوداګرو او پانګوالو ته د ګمرک په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. د هغه په وینا د تیرو 2 کالو را په دیخوا ملي سوداګرو او پانګوالو ته ډیرې اسانتیاوي برابرې شوي دي. زموږ عواید زیات شوي دي نو تقریبا کوای 80 سلنه زموږ عواید زیات شوي دي او د تجارو د سهولت لپاره موږ یا زموږ کارکردگی هغه د فساد کچه 0 ته راټیټول او همدارنګه لازم سهولتونه تجارت ته برابرول او سرعت په کار کې راوستل، شفافیت راوستل
او همداشان زموږ د هرات ګمرک کاري پرسونل ظرفیت لوړول. د هرات ګمرک رئیس د خلکو د لومړنیو توکو په تعرفو کې د څرګند تخفیف خبر ورکړی دی او ټینګار یې وکړ چې د هیواد دننه توکو په تعرفو کې ډیروالی نه دی راغلی. موږ د اسلام کلا ګمرک اوس مخکې 1200 یا 800 فعالیت لرله، اوس موږ 1400 فعالیت لرو. هرات ګمرک کې 1400 فعالیت لرو او همداشان د نوی کال په شروع کې موږ اسلام کالا ګمرک 400 فعالیت شروع کوو، آمادګي لرو ورته ان شاء الله. او روزانه خطاهان موږ د اوس نه دا اطمینان او ډاډ ټولو ته ورکوو چې په دې برخه کې موږ ان شاء الله 400 فعالیت ته آمادګي لرو، کافي پرسونل لرو او کافي تجهیزات هم ان شاء الله ورته برابر کړي دي. په همدې حال د هرات سیمه ییزې ادارې هم په ګمرکاتو کې د لازمو اسانتیاو راوستو په اړه خبره کړې ده. پلان داسې دی چې په بندرونو کې سکینر ماشینونه ولګېږي د دې لپاره چې په صحیح ډول باندې کوم اموال چې راوړل کېږي د هغوی معلومات وسي. همچنان د لابراتوارونو په برخه کې چې کوم خوراکي مواد راځي، صحیح دارو درمل راځي، تخمونه راځي یا نور شیان راځي، هغه په ښه ډول باندې هغه دلته ازمایل کېږي. د یادونې وړ ده چې یو شمېر سوداګرو او ترانزیټي وسایطو ډریورانو په پرله پسې توګه سوداګرو او پانګوالو ته د سهولتونو د برابرېدو خبره کړې ده. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا د نشه یي توکو د پلور په تور 4 تنه نیول سوي دي. د هرات امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت د دغه ولایت د انجیل ولسوالۍ له اړوندو سیمو څخه 4 تنه د نشه یي توکو د پلور او ناقانونه وسلو د لیږد په تور نیولي دي. له دغه کسانو څخه 385 ګرامه نشه یي توکي، هیروین، 2 میله کلاشینکوفونه، 2 میله تمانچې او 2 ګولۍ ترلاسه سوي دي. دغه کسان اوس د هرات امنیه قومندانۍ د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دي. د یادو نیول شوو کسانو دوسیه د شرعي او قانوني پریکړې په موخه د هرات محکمې ته سپارل شوې ده. او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. دوشنبه هرات ښار لمر الوره درجه 18 غوریان لمر الوره درجه 0 کروخ لمر الوره درجه 14 او پښتون زرغون لمر الوره درجه 14 محترم لیدونکو، دا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. پښتون زرغون ولسوالۍ ته د هرات والي سفر او د وسپنې کان څخه لیدنه. مولانا اسلام جار د کان ایستل د سیمې خلکو د وضعیت په بدلون کې اغیزمن بولي. په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د یوې شخړې خاتمه دغه ناسته د خلکو او اسلامي امارت مسؤلینو په حضور کې جوړ او د روغې جوړې پریکړه وسوه. او په ګمرکاتو کې د عوایدو 80 سلنې زیاتوالی. د دغه ادارې رئیس وایي نوي کال ته به د اسلام کلا ګمرک چارې 40 ساعته کړي. محترم لیدونکو، دا د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او مهربان خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.